د لویدیځې حوزې د علماو او روحانینو شورا نوبتي غونډه د دې شورا د مرستیال الحاج مولوي کبابیاني په سرپرستۍ لاندې جوړه شوه. الحاج مولوي محمد کبابیاني د شورا په نننۍ غونډه کې د سولې، ورورولۍ، سپېڅلي هوډ او دعوتګرۍ په هکله خبرې وکړې او زیاته کړه چې باید ټول مسلمانان په ځانګړي ډول هغه کسان چې د دعوتګرۍ وظیفه پر غاړه ده په خپل عمل، وینا او اخلاص او سپېڅلي هوډ ولري تر څو په ټولنه کې مثبت بدلون رامنځته شي. د لویدیځې حوزې د علماو او روحانینو شورا نوبتي غونډه د دې شورا د مرستیال الحاج مولوي محمد کبابیاني په سرپرستۍ جوړه شوه او پکې د سولې، ورورولۍ، خلص نیت او دعوتګرۍ په هکله خبرې وشوې. الحاج مولوي محمد کبابیاني وویل باید ټول مسلمانان په ځانګړي ډول هغه کسان چې د دعوتګرۍ وظیفه ورته غاړي د خپل په عمل او وینا کې اخلاص او خلوص نیت ولري ترڅو په ټولنه کې مثبت بدلون رامنځته شي. ښاغلي کبابیاني د اسلام پاک دین د سولې او ورورولۍ دین یاد کړ او زیاته کړه هغه کسان چې د خلکو ترمنځ سوله کوي او د هغوی په منځ کې شته ناخوالې او خوابدتیاوې له منځه وړي د الله پاک په خاص بندگانو کې شمیرل کیږي. دین مبین اسلام بر اساس اخوت، صلح و برادری اساس گذاشته شده. از عالی‌ترین صفت مسلمان اینه که بین مسلمان ها ایجاد وحدت و اتفاق و اتحاد بنماید. کشیدگی ها یا نادرستی هایی که در بین مسلمان ها ایجاد میشه او از طریق نصیحت یا خیرخواهی مخلصانه دور بسازه. مولوي کبابیاني د هغه کسانو څخه په انتقاد چې د بیان د ازادۍ په نامه هر څه وایي وویل چې هر هغه نصیحت او وینا چې د اخلاص له رویه نه وي او د اصلاح لپاره مطرح نه شي اسلام کې ځای نه لري. بسیار کلماتیه که 100% جنبه فضیحت و رسوایی داره. او یا نصیحت نام میکنن یا آزادی. هر نصیحت که برملا باشد اون نصیحت کم از فضیحت نیست. حالا خب بالکل کاملا سخنهایی که تحت نام آزادی گفته میشه سخنهای لهو و لعب و غیبت و تمسخر و استهزا و حتی تهمت، دروغهای شاخدار و رنگارنگی هر کس به طرف مقابل خود نسبت میده. د لویدیځې حوزې د علماو شورا نوبتي غونډه هره اونۍ د سې شنبې په ورځ جوړیږي او پکې د هیواد او اسلام پر مهمو مسایلو بحث او خبرې کیږي.